دا به موږ څنګه وایو چې زه، هغوی، دوی، موږ. صحیح ده. نو دا به په انګلیش کې موږ څنګه وایو؟ دا 12 لغاتونه دي. که دا تاسو زده کړه کولی شئ چې په دې کې تاسو 12,000 سنټنسز جملې جوړې کړئ. نو کوم دي راځي چې په تفصیل سره یې ووایو. دوستانو دلته ما لیکلی ده چې زه، صحیح ده، بیا مو لیکلی ده موږ، ته یا تاسو. صحیح ده. نو زه، صحیح ده، په انګلیش کې موږ څنګه وایو؟ پښتو کې خو وایم زه، نو په انګلیش کې به څنګه وایو؟ صحیح ده. نو په انګلیش کې به موږ وایو زه، پښتو کې موږ وایو زه، په انګلیش کې ورته څه وایي؟ آی. په انګلیش کې ورته څه وایي؟ آی. صحیح ده. همدا شان موږ وایو کسان موږ ډیر یو، نو پښتو کې موږ وایو موږ. صحیح ده. نو په انګلیش کې به موږ څنګه وایو؟ موږ به وایو چې وی. څنګه به وایو؟ وی. وی معنا موږ. صحیح ده. دا موږ چې دا جمع ده. صحیح ده. 3 نفر یو موږ، نو موږ به څنګه وایو په انګلیش کې؟ مونږه. پښتو کې ورته وایي مونږه، په انګلیش کې ورته څه وایي؟ وی. صحیح ده. یا 2-3 نفر یو موږ وایو مونږه. صحیح ده. په انګلیش کې ورته وایي وی. صحیح شو. ښه. تاسو یا ته یا تاسو. صحیح ده. نو موږ په انګلیش کې تا ته یا تاسو ته په انګلیش کې څنګه وایو؟ په انګلیش کې ورته وایي یو. په انګلیش کې ورته څه وایي؟ صحیح ده. یو ورته وایي. هغوی. صحیح ده. هغوی چې دي 2-3 نفر دي، نو موږ به څنګه وایو؟ دی. صحیح ده. هغوی 3 یا 4 نفر دي، جمع دي، نو موږ به وایو دی. څنګه به وایو؟ دی. دی. هغوی دی. اوس هغه. هغه معنا هلک. نو دا به څنګه په انګلیش کې موږ وایو؟ موږ به وایو چې هی. هی معنا هغه. صحیح ده. بل موږ سره دوستانو هغه یا جنۍ، د هغې لپاره به موږ څه استعمالوو په انګلیش کې؟ موږ به وایو چې شي. شي د جنۍ لپاره استعمالیږي. صحیح ده. او ناٹ. صحیح ده. نو ناٹ دا خامخا ورسره زده کړئ. فار ایگزامپل وی آر سټوډنټس، موږ شاګردان یو، نو موږ به وایو څنګه یو چې موږ شاګردان نه یو؟ نو وی آر ناٹ سټوډنټ. نو ناٹ سره تاسو کولی شئ چې 12,000 نیگیټیو یعنی منفي جملې جوړې کړئ. اوس راځو دوستانو. صحیح ده. یعنی دا از یا دی، په انګلیش کې ورته څه وایي؟ از. په انګلیش کې ورته څه وایي؟ از. همدا شان موږ سره دا دوستان یم، په انګلیش کې ورته وایي څه؟ ایم. صحیح ده. همدا شان موږ سره په 10 نمبر کې دا دی. صحیح ده. دا دی چې دا پلورل ده یعنی جمع ده، نو موږ به انګلیش کې ورته وایو آر. دا مو هیر نشي په دې کې جملې زده کوو. دی یعنی آر. همدا شان دوستانو وګورئ تاسو 11 نمبر کې واز وګورئ. واز چې دا و یا وم. صحیح ده. واز معنا ده و یا وم. په انګلیش کې ورته واز وای، پښتو کې ورته و یا وم. همدا شان 12 نمبر کې ور. ور معنا و یا ول. دا د پلورل سبجیکټ پروناون سره استعمالیږي او دا هیلپینګ ورب دی. د کوم ټینس؟ د پاست کنټینیوس ټینس هیلپینګ ورب دی. صحیح ده. اوس دوستانو دا په جملو کې موږ څنګه استعمالو؟ آی چې کله موږ استعمالو کنه، نو آی سره به ام راځي. صحیح ده. فار ایگزامپل I am student. زه یو سټوډنټ یم. I'm a teacher. زه یو ښوونکی یم. صحیح ده. نو آی چې کله هم راځي، نو موږ به ام استعمالو، لکه I am. صحیح ده. یعنی زه یم. صحیح ده. وی او یو دی، دا موږ سره پلورل پروناون دی، نو دې سره به موږ چې استعمالو؟ آر استعمالو. فار ایگزامپل we are, you are, they are. همدا شان as د کوم سبجیکټ پروناون سره استعمالیږي؟ as به د he سره استعمالیږي. he is, she is, it is. یو بل د پدې کې موږ سره عمر is. صحیح ده. عمر هم استعمالیږي، یو نوم هم ورسره استعمالیدلی شي. نو اوس راځو دوستانو واز به څنګه استعمالو؟ واز به موږ څنګه استعمالو؟ واز به موږ
I was, he was, she was, it was. صحیح ده. همدا شان were به مونږ کله استعمالو. were د څه کوم سبجیکټ پروناون سره استعمالیږي؟ دا were چې ده د کوم سبجیکټ پروناون سره استعمالیږي؟ were چې کله سبجیکټ پروناون مونږ سره پلورال وي نو مونږ به were استعمالو. فور ایگزامپل we were, you were, they were. صحیح ده. نو دا دوستانو مونږ سره هغه 12 لغاتونه، هغه 12 ورډ چې کوم موږ په سبجیکټ پروناون کې استعمال کړل، نو په دې کې موږ کولای شو چې ډېرې جملې جوړې کړو. فور ایگزامپل موږ وایو چې we are happy, we are happy. موږ خوشاله یو. صحیح ده. you are happy، ته خوشاله یې. he is happy، هغه خوشاله دی. they are happy، دوی خوشاله دي. you are happy، ته خوشاله یې. نو دا دي دوستانو موږ سره د جملو استعمال. صحیح ده. په دې کې موږ 12,000 جملې جوړولی شو. موږ وایو چې هغه خوشاله وو. زه خوشاله وم. I was happy، زه خوشاله وم. نو he was happy، هغه خوشاله وو. او were موږ د پلورل سره استعمالو. فور ایگزامپل they were happy، دوی خوشاله ول. you were happy، ته خوشاله وې. نو دا موږ سره د was او were استعمال. صحیح ده. نو دوستانو په دې باندې تاسو پریکټس وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک، کمنټ، سبسکرایب مو هیر نشي.